بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د اسلامی جمهوریت جمهور رئیس جلالت المآب محمد اشرف غنی، پخوانی جمهور رئیس جلالت المآب حامد کرزی، محترم ډاکټر صاحب عبدالله، جناب استاد سیاف او ټول حاضر سیاسي او جهادي مشرانو، نننۍ جلسې ته ښه راغلاست. د نننۍ برنامې اجنډا په لاندې ډول ده. اول محترم قاری صاحب برنامه را با تلاوت چند آیه کلام الله مجید آغاز می کند. بعدا توافقنامه سیاسی بین رئیس جمهور کشور و محترم دکتر صاحب عبدالله به امضا می رسد. سپس جلالت المآب رئیس جمهور کشور صحبتهای خویش را ارائه می فرمایند. بعدا محترم دکتر صاحب عبدالله صحبت می فرمایند. بعدا جناب کرزی صاحب سخنهای خویش را ارائه می کنند او په آخره کې فضیلت مآب جناب استاد عبدالرب رسول سیاف اختتامیه دعا کوي. مننه. جناب قاری صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. جناب کرزی.
جناب استاد سیاف، جناب استاد خلیلی، جناب قانونی صاحب، جناب غضنفر صاحب، دکتر صاحب رسول، جناب باستور دوستم و ملت عظیم افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز برای افغانستان عزیز ما روز مهم تاریخی است. افغان ها ثابت ساختند که با تدبیر، عقل جمعی، با منافع ملیشان میاندیشند و با آن متحدند. ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین‌المللی می توانیم به طریقه معقول به راه‌های حل اساسی برسیم. در افغانستان د ملی مصالحه د عالی شورا رئیس محترم دکتر صاحب عبدالله څخه مننه کوم چې د هېواد ملي ګټو ته خپل ژمنتیا او تعهد ثابت کړل او دغه لوی مسئولیت ومنل. جناب دکتر صاحب باره تقسیم کردیم، شانه هر دوی ما انشاءالله تعالی سبکتر خواهد بود و اعتماد کامل دارم که شما قابلیت، ظرفیت و مدیریت آرزوی بزرگ مردم افغانستان داریم و هم ما همراهتان همکار خود باشیم. لجناب کرزی صاحب او موږ ملي بنسټ جناب استاد سیاف څخه مننه کوم چې په خپلو دوامدارو هلو ځلو سره موږ وکړلی شو چې د تاریخي ورځ ممکنه کړي. جناب کرزی صاحب له تاسو نه، جناب استاد سیاف له تاسو نه چې دوامداره توګه همدغه رقم له ټولو نورو مشرانو نه چې تاسو ته یې ملا درکړله مننه کوم. تاسو د سولې دپاره د ملي اجماع زمینه برابره کړه. ستاسو رغنده رول به د ټولو افغان مشرانو او شخصیتونو په راغونډولو کې مهم دی. همدارنګه په دې بهیر کې د جناب ډاکټر صاحب او استان اگزي صاحب مدبرانه هلو ځلو څخه مننه کوم. صلح گم شده افغان هاست و اجماع ملی بالای صلح به خاطر بقای افغانستان مهم و حیاتی می باشد. در روزهایی که پیش رو داریم امید است که با وحدت، با همکاری، با فکر منسجم بتانیم اول زمینی آتش بس و باز یک صلح دوامدار و پایدار انشاءالله تعالی به دست بیاریم. از خداوند بزرگ شکرگزار هستم و افتخار میکنم که امروز صف جمهوریت به خاطر داعیه مقدس صلح و رسیدن به ثبات دائمی متحد و یک پارچه است. د تلپاتې سوله په ایله یشستن افغانستان، ژوندی دی افغانستان، زنده باد افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس جمهور، جناب رئیس جمهور پیشین جناب کرزی صاحب، فضیلت مآب استاد صاحب محترم، جناب استاد کریم خلیلی، جناب قانونی صاحب، دکتر صاحب زلمه رسول، آقای صاحب باتور دوستان، جناب غضنفر صاحب، همکاران ما، جناب محب صاحب و استان اگزی صاحب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز برای مردم افغانستان، مردمی که در شرایط سخت و دشوار به سر میبرند به خاطر ادامه جنگ از یک طرف و بحران کرونا از طرف دیگر که انتظار داشتند که در داخل افغانستان صفوف با هم نزدیک شود، شاید یک خبری خوش باشه که من فکر میکنم که مردم افغانستان انتظار از این روزه داشتند. اولتر از همه به قربانیان حوادث تروریستی که در حادثه اخیر کابل، در لغمان، در جلال آباد، در پکتیا جانهای شیرین خود از دست دادن، به خانواده‌هایشان ابراز تسلیت میکنم و اتحاف دعا میکنیم بر روی همه شهدای افغانستان. از همه مردم افغانستان تشکر میکنیم به خاطر حمایتشان از نظام جمهوری اسلامی، به خاطر سهمگیریشان در انتخابات و از خپل امنیتی او دفاعي ځواکونو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه مننه کوو چې زموږ ویاړ دی په دې پیاوړو اتلو او د افغانستان د استقلال او ځمکنۍ بشپړتیا په ساتونکو باید افتخار وکړو. از تلاش‌های جامعه جهانی قربانی مردم افغانستان در راه تقویت مردم سالاری تشکر میکنیم
جامعه جهانی هم در تمویل انتخابات سهم گرفتن. البته متعاقب از او بحرانی ایجاد شد که امروز نقطه پایان بحران می‌دانیم. من تشکر می‌کنم از بزرگان کشور، از جناب کرزی صاحب، از جناب استاد خلیلی، از جناب قانونی صاحب که تلاش زیاد کردن در این راستا و در حقیقت امروز اگر ما شاهد امضای توافق سیاسی هستیم، یک بخش عمده‌اش از نیت نیک شما سرچشمه می گرفت و من تشکر می کنم از شما هم به خاطر تیمی که موظف ساخته بودین، جناب استانگزی صاحب و جناب محب صاحب با همه توان تلاش کردن که به یک راه حل برسیم. از شما تشکر می کنم. من هم به رسم شما بیانیه کوتاه‌تر می سازم که امروز ما شاهد امضای یک توافق سیاسی شدیم بین دو طرف بعد از مشوره بسیار زیاد با مردم. ده ها بار رفت آمده بزرگوارانی که در این جلسه تشریف دارن و تشویق کردن مردم افغانستان. در این هم شک نیست که جامعه بین المللی هم حامی همچون یک توافق سیاسی بودن، تشویق میکردن. کشورهای منطقه همه پیام های با حسن نیت برای ما روان میکردن و ما هم با درک شرایط افغانستان ما اشاره کردم بیشتر به ادامه جنگ و مسئله مرض فراگیر کووید 19 از یک طرف به صورت طبیعی کمک های جامعه جهانی در حال کم شدن بوده، از طرف دیگه باز به همین نسبت هم کمک ها کمتر شد و طرف دیگه هم میدانیم که ناامنی ها تشدید شد، تلفات مردم افغانستان بیشتر شد و از لحاظ حضور نظامی ایالات متحده امریکا و متحدین بین المللی هم به یک نقطه رسیده که به طرف پایان حضور میرسند. تمام اینها یک فضایی را ایجاد کرد که مسئولیت ما را بیشتر از پیش ساخت باعث شهروندای کشور به خاطر خیر و فلاح و بهبود زندگی آینده مردم ما و طبعا در فضایی که بود توافق سیاسی هم یک کار آسان نبود چون نظرات بسیار متفاوت بود، اما با یاری خداوند بزرگ به خاطر رضای خدا و منافع اولیای کشور یک قدم بزرگ برداشته شد. بی‌ثباتی به نفع افغانستان نبود، میتونست افغانستان به قهقرا ببره و من ایران میدانم که تعدادی از متحدین ما برداشت‌های دیگه دارن از توافق سیاسی و نظرات با احترام به نظریاتشان من درک میکنم نظریاتشانه، اما چیزی که امروز افغانستان ضرورت داره وحدت مردم افغانستان است، برای که بتانه با همه مشکلاتی که مردم افغانستان به او روبروست بتانیم که ما فایق بیاییم. توافق سیاسی همونطور که میبینین یک توافق جامعی است، در خدمت در اختیار مردم افغانستان قرار میگیره. ایجاد شورای عالی دولت، شورای مصالحه ملی با ترکیب نو و بالاخره سهمگیری در حکومت همه تا جایی که ممکن بوده و همکاری با هم و یک صدای واحد در دفاع از حق مردم افغانستان تمثیل کردن و برای رسیدن به تحقق آرمان شهدای افغانستان و مردم افغانستان که صلح با عزت و صلح پایدار است، فکر میکنم که یک قدم بزرگ برداشته شده. از همه کسایی که در این راستا سهم گرفتن من تشکر میکنم. امیدوارستم که در این فرصتی که پیش آمده با استفاده از تجارب گذشته و آینده با دید به آینده بهتر همه کوشادری باشیم که این توافقنامه عملی شود و این به خیر مردم افغانستان است و حمایت مردم افغانستان برای حمایت مردم برای موفقیت هر نظام مهم است و همونطور باز فاصله گرفتن مردم هم مشکلات به نظام میاره و به خاطر رسیدن به صلح انشالله که توافق ما را نزدیکتر بسازه به رسیدن به صلح. طرف دیگه مسئله
جنگ است که ادامه داره و طالب ها در این راستا ما فقط همونطور که وعده کرده بودیم که به خاطر صلح حاضر به هر نوع قربانی هستیم خود وقف میکنم، اما این همکاری همه بزرگانی که در اینجا حضور دارند و مردم افغانستان و دست به دست هم دادن همه را نیاز داره. یک شخص یا یک جمع ولو القدر منسجم هم کار کنن نمیتونن که، چون مسئله بسیار مسئله پیچیده است، اما بدون شکی نیست، بدون شک من شک ندارم که مردم افغانستان صاحبان اصلی این سرزمین هستند. وقتی که دست به دست هم بتن و با عزم و اراده متین برای آینده بهتر خود تصمیم بگیرن، انشاءالله به یاری خداوند و آرمان شهدای افغانستان تحقق پذیر است. ایجاد اعتماد، شروع مذاکره بین الافغانی مستقیم و بالاخره رسیده کاهش خشونت در قدم اول، آتش بس، بالاخره رسیدن به یک صلح پایدار با عزت مورد قبول همه مردم افغانستان. فکر میکنم یک آرمان است که همه مردم افغانستان در او شریک هستند. در این حال مردم افغانستان قربانی داده، دستاوردهای زیاد هم داشته مردم افغانستان در 20 سال اخیر و مردم افغانستان ارزش‌های به دست آمده در مردم سالاری، در حقوق فردی و حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، همه اینها بر مردم افغانستان ارزش داره و چون قربانی بسیار زیاد مردم افغانستان داده، از این لحاظ در این راستا از هر نوع کوشش انشالله به همکاری همه شما و مردم افغانستان دریغ نخواهد کردیم و در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان فقط به خاطر کمک به وضعیت موجود ما به می توافق سیاسی رسیدیم و البته امیدواریم هم امیست که انشالله با همه کوششی که شما کردین ما خود توافق قسمی پیش ببریم که زیادتر باعث زحمت شما نباشه. البته این عزم و اراده همه را ایجاد میکنه. از جامعه جهانی توقع داریم که همکاریشان، جامعه جهانی در پلوی مردم افغانستان قربانی دادند، همکاریشان با مردم افغانستان و در راه تحقق به صلح در افغانستان ادامه بدن. کنفرانس ژنو در پیش روی ما هست، یک اجندای بزرگ در اوجه مسئله صلح خواهد بود و انشالله در ایجاد اجماع در سطح منطقه، در سطح ملی و در سطح بین المللی و در منسجم ساختن کوشش ها همه با هم و با همکاری هم خداوند توفیق نصیب ما داشته باشه و این کار به مسئولیت نه به عنوان یک امتیاز و به عنوان یک مقام، بلکه به حیث یک مکلفیت و به حیث یک مسئولیت در برابر خدا و مردم با کمال افتخار ما قبول کردیم و موفقیت همه ما ارتباط داره به همکاری همه. دیو سلوری متحد او سولیز افغانستان به هیله ژوندی دی افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. جلالت مآب رئیس جمهور، جلالت مآب رئیس شورای عالی صلح کشور ما، فضیلت مآب استاد گرامی، بانی صاحب محترم، استاد گرامی و خالی صاحب محترم، وزیر صاحب خارجه ما، محتور صاحب غضنفر صاحب محترم و برادرای بسیار عزیز ما، استاد صاحب و محب صاحب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ډېره مننه کوو ستاسو دواړو ورونو څخه رئیس صاحب جمهور او رئیس صاحب شورای صلح چې زموږ د څو سپین ږیرو حوصله مو وکړه او زموږ د خیر د نیت جواب مو په ډېره ښه توګه راکړ او د افغانستان د اتحاد او اتفاق او د ملي وحدت او د سولې
د چټک پرمختګ په لاره کې مو هغه اقدامات وکړو چې ضروري وو. او ډېره مننه کوم د ستانکزي صاحب او د محب صاحب څخه چې دواړو په ډېر جدیت او کوشش د دې اهتمام وکړ چې د سولې عالي شورا جوړه سي او د افغانستان د خلکو د یووالي او خپلواکۍ اراده تمثیل سي. ډېره مننه. دا موږ څو سپین ږیرو چې دا کوشش وکړ دې لپاره چې افغانستان په سرعت سولې ته ولاړ سي. تېره سې شنبه زموږ د هغه بچیانو چې سترګې تازه دنیا ته رڼې سوي وې په هماغه لحظه بیرته پټې سوې او دا زموږ د المناک حالت سوزنده بیان دی. از اینکه زیادتر سوزنده تر و دردناکتر شده نمیتونه. به همین دلیل امروز مطمئنم که همه ما مستعد بسیار زیاد داریم که در یک فضای اتحاد و اتفاق ملی و همکاری مشترک به سوی صلح و آبادانی خاک ما به پیش میریم. آرزوی ما هم بود که در مجلس امروز ما جناب انجینر صاحب حکمتیار امیر حزب اسلامی افغانستان هم باشن تا این اهتمام این کوشش به اتفاق همگانی به پیش ببریم. امیدوار هستیم که زودتر اون مرام هم به سر برسه و اونا هم جزء این کوشش همگانی ملی ما در راستا باشیم که آرزوش اونا هم به تمام دارن و فرمودن. میخواهیم هر چی زودتر کشور ما امن شود. امیدوار هستیم که نه از جانب حکومت افغانستان نه از جانب تحریک اسلامی طالبان یک فیر دیگه هم در خاک نشد. یو فیر هم بیا په خاور کې ونسی او ژر تر ژره د سولې کوشش شروع سي او حتی ولاړ سي او د سولې مذاکرات شروع کړي. هیله مو دا ده چې دواړه جانب حکومت او طالبان سولې ته دقیقه بعد نه همدغه ثانیه همدغه لمحه اعلان وکړي او دا کوششونه د افغانستان د ښېګڼې او د خیر دپاره شروع سي. هیله مو دا هم ده چې د سولې کوششونه افغاني سي چې د سولې کوششونه افغاني سي او زموږ په خپل لاس وسي نو هلته به دې سولې ته ژر تر ژره ورسېږو. تاسو دواړو ته ډېره نیکي غواړو. تاسو دواړو ته ډېره کامیابي غواړو. تاسو دواړو ته د افغانستان د خلکو خدمت او د سولې په راتلو کې هر هغه کامیابي هغه سرعت چې د انسان په توان کې وي آرزو درته کوو او خدای تعالی چې دا ملت دا ولس دا خلک د نور رنځ او درد څخه وساتي او خدای تعالی چې سوله او سوکالي او باعزته آزاد ژوند د افغانستان د خلکو په نصیب کې کامیاب اوسئ. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى. اول تر ټولو د مخه تاسو ته د پاک خدای نه اجر غواړم چې تاسو د ملک مصالح او منافع ته او د ملت غوښتنې ته لبیک ویلې او مثبت ځواب مو ویلې. خدای دې تاسو دواړو ته اجر درکړي. امیدوار یو لکه څنګه چې اوس اړخ په اړخ ناست یاستئ او د مینې او محبت فضا قایمه ده. په آینده کې هم د رقابت په عوض رفاقت قایم اوسي ستاسو په منځ کې او د تقابل په عوض تفاهم او توافق قایم اوسي په تاسو کې او حاکم اوسي. او خدای دې تاسو ته توفیق درکړي او ټولو
کارکوونکو د دې دولت ته چې د دې رنځېدلي ملت غم او درد ته رسیدګي وکړي. تاسې باور وکړئ چې موږ ماښامي په دسترخوان کښېنو، ضمیرا وجدانا زجر وینو، په خاطر د دې چې د موږ مخکې یو پیرکه یا خرما ایښي، خو د موږ په زرها وطنوال روژه نیسي او د روژه ماتې دپاره څه شی نه لري. نو خدای دې تاسو ته توفیق درکړي، موږ ټولو ته او ټول د دولت منصوبینو ته د خدای توفیق ورکړي چې د دې غمځپلي ولس غمونو ته ورسېږي، سره دردونو ته یې ورسېږي، په زخمونو یې پټۍ کېږدي. زه په دې مورد کې د جناب کارزي صاحب نه ډېر امتنان کوم چې د په ډېرې بزرګوارۍ سره په دې لار کې ډېر مثبت قدمونه واخیسته. جناب قانوني صاحب، جناب استاد خلیلي صاحب، بیا بالخاصه موږ خو لکه ابتدا کې هم چې ویلي وو د حیث د مصلح وګرځېدو، فقط غوښتنه م کوله او د ملت غوښتنه م تاسو ته انتقالوله. اصل کار خو جناب ډاکټر صاحب موهب و ستانګزي صاحب وکړه، تفاهمنامه م دوی لاس په لاس کړله، د ځه له ارګه تر سپېداره او له سپېداره ته ارګه، هغه اصلي کار دوی وکړه. موږ خو فقط د مصلح په حیث یو څو قدم اخیستي وو، هغه خو دغه خو بزرګواري ډېره زیاته او په ابتدا کې موږ ویلي وو چې موږ نه حکم یو او نه قاضي یو په دې مورد کې، تنها مصلح. او خدای دې ټولو ته اجر ورکړي، هر چا چې په دې لار کې قدم اخیستی د خدای دې اجر ورکړي. ډاکټر صاحب عبدالله چې موږ هر وخت ورغلي یو، ډېر ښه پیشامد یې کړی، ډېر ښه وضعیت یې کړی، زه ترې ډېر ممنون یم او د تاسې د حوصله مندۍ نه او د تاسې د دې آینده سنجۍ او عاقبت سنجۍ نه مننه کوم، د دواړو نه ډېره مننه کوم. خدای دې توفیق درکړي چې په آینده کې سره د ملګرو په حیث په عوض د نفرت، محبت او صمیمیت هم په منځ کې قایم اوسو. پاک خدای دې د موږ او تاسې او د دې ولس دردونه دوا کړي، خدای دې حاجتونه روا کړي، د دې ولس ارمانونه دې خدای تر سره کړي. او زه د کارزي صاحب د دغې خبرې په کلکه ملاتړ کوم چې د ملک د عاجل وربند قایم شي. دا روان جنگ نه د اسلام په ګټه ده، نه د وطن په ګټه ده او نه د دنیا په ګټه ده، نه د آخرت په ګټه ده. خداوند به همه توفیق بده که عزمیال تصمیم بگیرن و جنگ بند کنن و به طرف صلح و به طرف آشتی و به طرف دوستی روان شوند. و خداوند امروز کدام توافقنامه که امضا شد، خداوند را وسیله برای بازگشایی راه به طرف افغانستان پر امن و افغانستان با عظمت و افغانستان با افتخارات تاریخی پس را باز کنه و خداوند صلح پایدار، صلحی که آرمانهای مردم افغانستان در او تأمین شده باشه، خداوند هر چیز زودتر او را حاکم بسازه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا.